وهو الذي مرج البحرين دا بل دلیل عقلی ذکر کئی خاص لغزات دے مرجا چی یوزی روان کری دی البحرین دو دریبونا من پیدا کری دی دو قسم اوبا الحلوة والملحة خوگی اوبا دی تروی اوبا دی خوگی اوبا نهرون دی چینی دی کوئی دی دا خوگ دریب دی دا خوگ دریب ویلے کی او دا نوری اوبا دی دغا بے تروی دی دا دریبونو کے چکمی اوبا دی دغا بے مالگی جنی دی دغا تروی دی مالح مر زعاق دغا ثانی نتیریگ دغا عام دریبونا کم چی مشارق و مغاربو کی بحر محیط یا کم چی دی سرا متصل دی دغا دریبونا تویلے کیگی دغا دریبونا دیر ملکونا دی سرا لگی دلی دی دغا دریبونا سرا بحر قلزم بحر الیمن بحر بصرہ بحر فارس دے بحر سین چین او دا ہند او دا روم او دا سنور دغا اوبدی اللہ تعالیٰ دا تروی پیدا کری دی دا ایتا دو دریبون ویلے کی گی یو اسمانی اوبدی او دویم دا زمکی اوبدی خاص لغزات دے چی یوزی روان کری دی دو دریبونا دویم دا دا چی دی دو دریبون مراد دا کمی اوبا چی روانی دی برا اوبا دا تروی دی او مندق دریب دے پا دے کلان دی طبقہ کی چی کمی اوبا دی نا بے خوگی اوبا دی حقیقی دا تریوالی نشتا دی هادا دا چی دے عزم خوگ دے فراتن تندماتون کے دے وهذا دا بل چی دے ملحن مالگی جندے اجاج مرائی کے نختن کے دے تریو ترش دے او مرائی کی نختن کے دے وجعلو گرزولی دی بینہما ما بین دی دوان کے برزخن ناشنا پردہ ناشنا پردہ دا دی پمینس کی اللہ تعالیٰ گرزولی دا دی خوگو با دا تروپ اوبو پمینس کی حاجز دغا اللہ گرزولی دا پردہ وحجرا محجورا وحجرا بن او مانع محجورا مضبوطا مانعا مانعی گرزولی دی دا سنک گئی چی یو پا بل مانی زیتیو کیو یو پا دی بل ورواوڑی وحجرا مانع بن محجورا مضبوطا او مانع مضبوط ممنوعا چاگا منکون کی دی اختلاطنا گڑوننا سورة رحمن نلس یو شیعات پوری دا خبر ذکر دا دا رب العالمین قانون دے سورة نمل یوش پیدا کی بمراش اللہ دی پمینس کی او مانوی پردہ پیدا کرے دا بائی زینو کی چی دا اوبروانی نایتا چی گوری بالکل یوزی روانی کری یو طرف تا سپینی شنی اوبدی او بل طرف تا خڑی اوبدی دا پا یو بل کی گڑون نکی یو بل نجدا دی دیتا ویلکی برزخن ناشنا پردا و حجرن او بن و مانع محجورا مضبوطا وهو الذي خلق من الماء بشرا دا بل دلیل عقلی ذکر کئی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نکی دی
وهو الذي خاص الله ذات دے خلق چ پیدا کړی دی من الماء د اوبونا بشرا انسان هر انسان الله د اوبونا پیدا کړی دی ژوند په اوبو دی او مراد د دینه نطفه دا کمزوري الله دا انسان برابر کا کامل اندامونو والے وګرځاو نارینا زنانا څنګه چې الله غوښته فجعله ګرځولې دې دغه لره نسبا نسب والا نسب والے ګرځولې دې وسحرن او خاوند سخرګنۍ نسبا وسحرا په ابتدا د امر کې بچے وی او نسب والا بے واده وکي بے د سخرګنۍ والا وګرځېږي بے اسحار سخران وي د اوښې وي خپل خپلواني وي دا الله د دې کمزور اوبونه پیدا کړی ګرځولی دی د لره نسبا خاوند نسب و سحرن او د خپلولۍ د سخرګنۍ خاوند د سخرګنۍ د دې نه بیا د انسانانو سلسله شروع ده وکان ربک دی رب ستا قدیرا قدرت والا دلایل بیان شلو جهالت د مشرکین وګوره سره د دې دلایل د قرآن کریم نه دی به هم د غیر الله عبادت بندگی کوي بغیر د دلیل او بغیر د حجت نه ځکه دا خلق د خواهشات و تابع دي ويعبدون دوی بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما د هغه چا لا ينفعهم چې فایده نشي ورکولی دوی ته ولا يضرهم او نه ضرر ورکولی شي دوی ته که عبادت بندگی وکړي نو فایده نشي ورکولی او که عبادت بندگی پرېږدي ضرر ورته نشي ورکولی نو دوی د داسې چا عبادت بندگی کوي چې د هغوی اختیار نشته دی وکان الکافر و دی کافر علی ربه ومن علی پمانا لام سره راځي من لربه ظهیرا شاکون کې د پاره د خپل رب شاکون کې الله ته شاک کړی ده دا یو معنی ده او دویم مقصد دا دی علی ربه په مقابله د رب خپل کې ظهیرا امدادی عونا فی سبیل الشیطان علی حزب الله وحزب الله هم الغالبون دې د شیطان سره مدد کوي دا غي ملګرتیا کوي سورۃ یاسین کې هم راشي 4 آیات کې نور الہه نیولې دي هغه اختیار نه لري مالکان د نفع او د ضرر نه دي دا د انسانانو خوی دی توبې دی شیطان سره ملګرتیا کوي په معصیت د الله وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا والصدق د نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام رسول بشیر او نذیر بشیر دے مومنانو تا او نذیر دے کافرو تا زیر ور کوي په جنت څوک چې طاعت کوي او کم خلق چې نافرمانی کوي ناغوی ته د عذاب یرا وما ارسلناک موږ نه لېږلی ته نبی ذمواري دعوت دا خلق کفر شرک کوي د الله نه سوا نور معبودان رابلي دا سبب دی د رالیږلو د رسولانو نو الله رسولان هم دې دپاره رالیږلي دي نو موږ نه لېږلی ته الا مبشرا مګر زیره ورکوونکې څوک چې د شیطانانو سره دشمني کوي ونذیرا او یېره ورکوونکې څوک چې شیطان ملګري قل ما اسألکم علیه من اجر اوس پیغمبر الله رالیږلی دی دا د چا نه اجرت نه غواړي په دې دعوت او تبلیغ معنی
قل ورته ما اسألكم ما نه د وخت استاسنا علیه په دې دعوت او تبلیغ باندې من اجر سمزوري الا من شاء الا بمعنى د لكن سرا الا من مگر څوک شاء چې خوښ شي ایت تخذا چې ونی سی الى ربی خپل رب ته سبیل الله چې خوښ چې خپل رب ته لار ونی سی دلته معنی دا چې فلیتبعنی هغه دې زما تابعداري وکړي هغه خپل رب ته لاره ونیسي او په دې لاره باندې دې روان شي سورة تکویر 23 آیات کې هم دي دلته مراد طریقا او مسلکا او منهجا هغه به اقتدا وکړي زما تابعداري دې وکړي وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وس ادب ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تامر کئی پا توکل علی اللہ او بعضی صفات حق ذکر کئی دا رب العالمین وتوکل ذکر دعوت شکے اللہ مانی با زان سپاری وتوکل زان وسپارا علی الحی پا جوندی ذات مانی الذی غزان لا یموتو چاغن مڑکیگی ہمیشہ ژوندی دی په هغه باندې مرګ نه راځي په دغه ذات باندې ځان وسپاره هو الاول والآخر والظاهر والباطن اول آخر او ظاهر او باطن او په هر شي باندې پوهه دی سورة حدید دریم آیات کې دائم الباقی دی اللہ تعالی الابدی الحی القیوم دی ہمیشہ دا پارا نو په داسې ذات باندې ځان سپاره دعوت کې الله باندې ځان سپاره الله به ستا حفاظت کوي یا ایها الرسول بلغ مائده 8 آیات کې تیر شوی چې والله یعصمک من الناس الله به ستا حفاظت کوي وسبح پاکی بیانوا بحمده سره د صفتونو د الله نه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك دغ قانون دے وکفا به پورا دے دغ اللہ تعالی بذنوب عباده گناہونو دے بندگانو خپل معنی خبیرا خبردار رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا مزمل نحم آیات کی فاعبده وتوکل علیہ دی او سلدری شیات کی قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا ملک یو کم دی شیات کی بدغ اللہ مانی ځان سپارا اللہ غزاد دی چې ددنا هیڅ یو شی پټیږي نه هر یو شی الله تعالی تخکاره دی بندگان گناهونه کوي په دې باندې الله خبردار دی الذي اغذات دے خلق السماوات پیدا کری دے اسمان والارض و زمکی وما بینهما چ پما بین دی کی دی فی ستۃ ایام پشپگو ورځو کی ثم استوى بے برابر شوی دی علی العرش پارش مانی کما یلیق بشانه پارش مانی اللہ استوا کړي ځکه هو الحي الذي لا يموت خالق دے مالک دے رب دے قدرت والا ذات دے اسمان نظم کی پیدا کری پدے کی پراخی دائی پا اندازہ دا شپگ ورځو کی او دغه اللہ تعالی بے استوا کری برابر شوی دے پارشمانی الرحمن رحمان ذات دے فاسأل به خبیرا فاسأل به خبیرا تپوس کوا داغه په حق کې د خبردار نه چې عالم وي با عمله داغه نه تپوس کوا د الله په باره کې دویمه معنی دی چې سوال وکړه به معنی منه د الله تعالی نه چې هغه خبردار ذات دی فاسأل سوال وکړه به معنی منه دغه الله نه خبیرن چه خبردار ذات دے
یا تپوس کوا په باره د دغه الله تعالی کې خبیرا دغه چانه چې هغه خبر لرونکی دی عالم وي خبر وي د هغه نه تپوس کوه هر چانه به د رب په باره کې تپوس نه کوې ځکه هر څوک خو رب په دغه صفاتو سره نه پیژني وإذا قيل لهم و د مشرکینو بدی بیانوي کله چې ویلې شي لهم دیو ته اسجدو سجده وکړئ للرحمن د پاره د رحمان ذات ځکه دوی بوتان ته سجدې کوي او د الله سره شریکان جوړ کړي دي قالو دی وایي وما الرحمن څه دی رحمان مقصد یې دا چې لا نعرف الرحمن منګ رحمان نه پیژنو او دی د دینه منکار کاو چې الله دی پر رحمان سره مسماوي لکه حدیبیه کې دی انکار کړو نبی اسلام ته ویلیو چې کله نبی اسلام ویلو اکتب بسم الله الرحمن الرحیم دی ویلی لا نعرف الرحمن ولا الرحیم منګ رحمان رحیم نه پیژن لیکن ولیکا لکه څنګه چې مخکې لیکل کول باسمک اللهم دا ولیکا الله تعالی دغه آیات راولي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى دغه لام دی دغه رحمان ذاتم دی نو په دې آیات کې دی ویلي منګ رحمان نه پیژنو چې رحمان کم ذات دی مومنان دی خو بندگی کوي د الله تعالی چې هغه رحمان رحیم ذات دی هغه ته سجدې کوي نو دغه ذات او دوی د هغه مبارک وایي چې موږ دا نه پیژنو انسجدو آیا موږ سجده وکړو لما هغه څه ته تأمرونه چې ته امر کوې موږ ته وزادهم او زیاتې کوي دوی لره نفورا نفرته ته چې دعوت ورته ورکړې نو په دې سره د دوی نورم نفرت سوا شي تبارک الذي جعل فی السماء بروجا دا څلورم بابي اخره پورې چلیږي په دې کې هغه دعوه بې ذکر کوي تبارک مخکې ما ذکر کړي په ابتدا د دې صورت کې بدے کی تکرار نہیں ابتدا د صورت کی برکات عامہ ذکر شلو او مینس کی برکات خاصہ او دل د ذکر کئی نا اثبات د برکات اخرویہ دے د آخرت چې کوم برکات دی نا غدلتا ثابتی او بیان عظمت الله و قدرته د الله عظمت او د قدرت ذکر کئی بے د بندگان و عباد الرحمن صفات ذکر کئی نایو پنزل صفات دیغب ذکر کی تبارک الذی برکت والدے الذی غزاد جعل چگر زولی دا فی السماء فاسمان کی بروجن زینا دستور اخکار کی دلو بروج ویلے کی گی مخیمانی تیرے شوی غزینا دا کار کېدلو د ستورو دغه رنګ هغه لوی لوی ستورو ته هم ویلی کېږي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح سورة ملک 5 آیات کې نو دغه الله تعالی دا زینا د ستورو دپاره ګرځولی دي سورة نبا کم دی دیالس آیات کی زین د سرخ کار کېدلو وجعل او ګرځولی دا فیا پدې کې سراجن چراغ رڼا کون کې ډیر رڼا کوي وقمرن او سپوږمۍ منیرن رڼا کون کې سپوږمۍ رڼا لږ کموي سورة یونس کې تیر شوي سورة نوح 15 آیات کې ممراشي
بے بروجن کے عام انسانانو تا اشارئی عام مومنان وجعل فيها سراجن کی کامل انسان او قمرم منیرہ کی درمیانہ تا اشارئی وهو الذي خاص اللہ غزات دے جعلا چگرزولی دا اللیل شپا والنهار ورز خلفتن دے یوم الپسی راتلن کی او خلفتن مانا دا نائب یخلف کل واحد منهما صاحبه یو دا دے بل پسی رازی یو چلار چی بل راشی سورت عراف 4:50 کی ترشوی یاسین 40 کے باراشی دارنگی دیو بل نائب دا معنم دا چیسا اذکار کے اورات کے تلاوت کے دا قرآن کریم نا دا شپین نپاتی شی بے دا ورزی وکا که دا ورزی نپاتی شو دا شپی وکا زکا دا یو بل نائب دے شپین نا تحجد پاتی شلو بے دورہ دے وکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑی دی لمن ارادا دا پردا و چاچی ارادے وی ایت ذکرہ چی نسیات واخلی او ارادا ادرادا وی شکورند شکر ادا کولو دا شپا ورز دا دا یو بل پسیرات لن کی دی څوک چې عمل کوي د شپې د ورځې نو دا کولیش حدیث کې دا دی ان الله عز وجل یبسط یده باللیل الله د شپې خپل لاس اوږد کړی چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي د ورځې اوږد کړی چې د شپې ګناهګار توبه وباسي نو دې د خلفتن ویلې کېږي دا د یو بل پسې راځي ورځ او شپانو په دې کې شکر ادا کوي او د دینه نصیحت واخلئ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اوس کوم چې نیکان خلق دي هغوی د دغه شپې او د ورځې نه نصیحت اخلي او د الله شکر ادا کوي بیانو صفات عباد الرحمن صفات د عباد الرحمن ذکر کوي وعباد الرحمن بندگان در رحمان عباد کے معنی دا بندگی خاص کون کی در رحمان ذات څوک چې داغه بندگی کوي او خاص کون کی دا کم خلق دی الذين کسان یمشون چې دی ګرځي علی الارض بزمکمانی هونن پاجزی سرا هونن معنی دا بسکینت و وقار فسکینہ و وقار سر گرزی من غیر جبریہ ولا استکبار لوی نہ کئی استکبار نہ کئی ہونن پاجزی سر تواضع عاجزی کئی ولا تمشی فی الارض مرحامخ کی تیرشوی سورۃ اسراء ودی شایات کی دا کسان دی کی تکبر نشتا ناس سره ګرځېدل نشتا ځان به خلکو باندې لوی نه ګڼي او ریا نه کوي په دې ګرځېدلو کې حدیث کې دا دی چې سید ولد آدم اذا مشى کانما ينحط من سبب کله به چې ګرځېده روان به تا به ویل چې په چړۍ باندې کوزیږي نو داسې طریقې سره هغه مزل کاو وقار او آرام سره حدیث کې دام نیش کله تاسو مانځه ته راځئ فلا تأتوها وانتم تسعون رامنډې به نه وهئ واتوها وعلیکم السکینه په آرام سره راځه څه چې د لاندې کړو به که لاندې نه کړو نو بیا به پوره کېږي نو هونن عاجزۍ ته ویلی کېږي واذا خاطبهم الجاهلون دغه دوه صفات شلو نه تیز مزل کوي نه ډېر په مزه باندې معتدل مزل کوي او تکبر او لویي نه کوي چې سینې رایسري او لاسونه غورځوي دا طریقه د مزل صحیح نه تکبر سره رواني ګاډي کې ناست یم مزل به درمیانه کې
ګاډی باندې ډېر تیز چلی او نه ډېر په مزه درمیانه مزل کوه څومره چې مناسب وي وإذا خاطبهم کله چې خبرې کوي د دیو سره الجاهلون جاهلان قالو دیو ته وایي سلاما سلام دی سلام دی د دې مقصد دا دی جاهلان خلق دی د سره صفاحت بېوقفتې کوي ناکاره خبرې ورته کوي ردې بدې ورته وایي نو دی به صبر کوي او د سلام ته سلام د متارکې ویلی کېږي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قصص 55 آیات کې دي نو دی به صبر کوي ځکه نبي اسلام په مخ کې یو سړي بل ته کنځلې کولې نو کوم چې مسوب چا د کنځلې کړی شوی هغه ویلې علیک السلام نبي علیه السلام ویلې اما ان ملکا بینکما یذب عنک ملک ستانه دفاع کوي هر کله چې هغه ته د کنځلې کولې ملک به بل انت وانت احق به کله چې تا علیک السلام وی نو دغه ملائک به وایي چې نه په تا باندې دې سلامي دا د مؤمنانو صفت کله چې خبرې کوي د دیو سره مخامخ شي د دیو سره جاهلان دیو ته وایي سلام دی سلام د متارکې دا طریقه شوله جاهلان خلق دی د هغوی سره به ځان نه سمې هغه یوه خبره وکړي او ته ورپسې دوه کې او په دې سره د هغه ډېره شهرت هم وشي خلکو کې مشهور شي لکه اوس وخت کې دا ډنډورو والا د سدي اذاعو به میډیا والا چې ورته وایي په دې معنی چې کوم خلک مشهور دي د هغې طریقه هم دای یو خبرې پسې وروسته بیا شروع شي دا طریقه خو نه ده که نه قالو السلام قرآن دا طریقه ښودلې ده دویمه معنی دا ده وإذا خاطبهم کله چې مخامخ شي د دوی سره الجاهلون جاهلان خلق بیوقفان قالو دیو ته وایي سلاما د سلامتۍ خبره دعوت ورته ورکوي د سلامتۍ خبره ورته کوي دا د ورځې عبادتونه و د دوی یو صفت یې دا چې عباد الرحمن دویم ځمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي دریم دا چې کلمه د سلامتۍ وایي څلورم صفت یې وګوره د شپې عبادتونه او بندګۍ دي والذین دا کسان یبیتونه چې دوی شپې تیروي رونهی شپې بیداری چې دوی رونهی شپې لربهم دپاره د خپل رب سجدن سجده کوونکي و قیاما او قیام کوونکي قیاما معنی ودریدونکي فی طاعته و عبادته د الله په طاعت او عبادت کې اوږدې اوږدې سجدې هم کوي او اوږده اوږده قیامونه کوي سورة زاریات کې براشي 17 آیات کې کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون اور سورہ سیدہ 14 آیات کی تتجافا جنوبهم سورہ زمر 9 آیات کی دا د دې مومنانو صفات دي چې د شپې د الله عبادت کوي بندگی کوي د الله تعالی او دغه عبادتونه دي که څوک ته تهجد وایي که څوک ته بل نوم وایي خو د شپې دوی بندگی او عبادت کوي پنځم صفت یې وګوره والذین دا کسان یقولون چې دوی وایي ربنا یا رب زمونږه اصرف واړې عنا زمونږ نه عذاب جهنم عذاب د جهنم چاته واړې الی الکفار
کفارو ته ورواړې ان عذاب یقینا عذاب د دې چې د کان د غرامن خالص تاوان غرامن معنی ملازمن دائما خالص تاوان دی هر شي چې ورسیږي نو پورا تاوان دی دا عذابونه د جهنم انها یقینا دا چې د سات بد د مستقرن زیاده اوسېدو زیاده قراری و مقامنا او زیاده دیره کېدو دغه بئس المنزل منظرا و بئس المقیل مقاما چې ته ګورې هم ډېر ناکاره ځای دی او د اوسېدو دپاره مقام او مقام کې مقام چې به زمین سره وي اقامت ته ویلی کېږي او کله فتحې سره وي نو بیا قیام ودرېدل او دا فرق هم اکثري د یو بل په معنی باندې استعمالیږي زیاده اوسېدو او زیاده دیره کېدو یو ځای کې هسې سړی قراري حاصلوي او بل سم د دیرې ځای والذین اذا انفقوا شپې منځونه کوي او دعاګانې غواړي او استغفار و شپږم اووم اتم صفت یې ذکر کوي والذین دا کسان اذا انفقوا کله چې دوی خرچه کوي لم یسرفوا اسراف نه کوي زیاتې نه کوي چې ګناه کې ولګوي ولم یقتروا او دوی شمتیم نه کوي بخل نه کوي دوی شمتې نه کوي مقصد دا دی دوی بېځای خرچ هم نه کوي او دوی داسې هم نه دي چې بخل وکړي په هغه حق کې ونه لګوي ولم یقتروا او دوی شمتوب نه کوي وکانه دی بین ذالک په مابین د دې کې قوامن گزاره کوونکي او قوامن معنی برابر قوامن معنی دا معتدلا مستقیما سورة اسراء نهی شاید کې دغه ادب تیر شویو د مال لګولو والذین لا يدعون مع الله دیت کې نور صفات ذکر کوي نهم لسم ایو لسم دا د عباد الرحمن صفات دي چې د شرک نه ځان ساتي د قتل نه ځان ساتي او د زنا او د بدکارۍ نه ځان ساتي والذین دا کسان لا یدعون چې دوی نه رابلي مع الله د الله سره الها آخر اله بل ولا یقتلون النفس نو اله بل نه رابلي اگر تپوس شو ای ذنب اکبر قال ان تجعل لله ندا وهو خلقک چې د الله سره شریک جوړ کی او الله تعالی ته پیدا کړی بے کم گناہ دا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک چې خپل بچی دی مړ کې د دې یری د وجې چې هغه تا سره خوراک کوي او بیا ورپسې ان تزانی حلیلتا جارک ګاونډي د ښځې سره بدکاري وکړي دا ډېره عظیمه او ډېره لویه ګناه ده ولا يقتلون النفس ونوجني دوی نفس التي حرم الله چې حرام کړي الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره ولا يزنون او دوی زنا نه کوي دا ګناهونه یو ځای ذکر کړل د عام خلکو کې چې شرک وي نو قتلونه هم کوي او زناګانې بدکارۍ هم کوي ومن يفعل چا چې وکړو ذلک دغه کار یلقى ملاو بشد اثامن جزاء اسمه اثامن معنی دای اثامن سزا د خپلی گناه سره او اثام وادن فی جهنم جهنم کې یو کند ده او دیا فی جهنم يعذب فيها الزنات زناکار خلق ته پدې کې سزا ورکول کېږي او ثامن هغه جزا ته هم ویل کېږي
یضاعف دو چند بکړی شي له د ده دپاره العذاب عذاب یوم القیامه په ورځ د قیامت مؤمنان به ترې وځي کوم چې ګناهګار یې او الله وروستي ویخلد همیشه به یې دي فیه په دغه جهنم کې فیه کې اشباع د اشاره ده د بیخ د جهنم ته دی به په دې لاندې بیخ کې مهامن ذلیل او خوار حقیرا ذلیلا اوس ترغیب توبې ته ورکوي الا من تاب مگر هغه څوک چې توبې ویستله عن الشرک وآمن ایمان یې راوړو بالتوحید توحید یې ومانه وعمل صالح عمل یې وکړه نیک د قرآن او سنت مطابق فاولئک پس دا کسان یبدل الله بدل بکی اللہ تعالی سیئاتهم گناہونا دی حسنات پنیکو سرا اللہ بدلی گناہونا بدل کی پنیکو سرا مقصد دا دے چھ بد صفات بد ختم شی دا غیب زیمانی بنیک صفات دا خصیبتونا کی گی دارنگی کلی چھ توبوی السلام اللہ تعالیٰ بد دا گناہ معاف کی او دا غیب زیمانی نیکینی لکلے کی گی کلچ دے صحیح توبہ اللہ تعالیٰ توبہ سی دا دلیل یا بدی معنی چھ دا قاتل توبہ ہم اللہ تعالیٰ قبلئی زگمخ کے قتل زنا دا گناہون ذکر کرو شرک کلچ توبہ وباسی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یقتل مؤمنا متعمدا سورة النساء درینوی کچ تیر شوی دی نو التا اغا انسان مراد دی چی دا مومن قتل جائز گانی نا بے ہمیشہ ور کی او کله چې د مومن قتل جایز نه ګڼي ډیره موده به پور کې او الله تعالی بیا د دې اور نه راوباسي دا دلیل دی په دې معنی او د دې په ځای معنی انسان ته الله تعالی نیکۍ ورکوي د دې بدیانو په ځای معنی حدیث کې دا چې فإن الله غافر لك ما كنت کذالک اللہ ستا معافی کئی کلچ دا اللہ تا توبہ ویستلا او دغا نیکینی ستالی کی بزیاد بدینو مانی دا دا اللہ تعالی قانون دے چوکو دا صحیح توبہ باسی وکان اللہ دی اللہ تعالی غفورا بخنک ان کے رحیما رحم کو ان کے ومن تابا دا توبہ دا گناہگار مخ کے توبہ دا مشرک کافر دا گناہگار توبہ ذکر کئی ومن تابا چاچ توبہ ویسلا وعمل صالح عمل وکنیک فإن اللہ یقبل توبته اللہ دا توبہ قبلی ولی فإنه یقنن دیش دی توبہ باسی للہ اللہ تعالی تمتابا پتوبی استلو سرا مومنان دی توبہ باسی من اللہ قبلی کو کافر انسان توبہ باسی ام اللہ تعالی قبلی والذین لا یشهدون الزور دا نور صفات ذکر کئی دا عباد الرحمن والذین دا کسانی لا یشهدون چدین حاضری گا زور دروغتا یو معنی دائی چی گواہی دا دروغ نکئی گا حدیث کی دا دی نبی اسلام تکے والی وکان متکیان فجلسا الا وقول الزور الا وشهادت الزور ہمیشہ دا ویل صحابہ ویل کاش شی اس بس شوی نو دا نبی علیہ السلام دا گناہوننا شمارل چاگا اکبر الکبائر دی گناہون کلو یا گناہ دا دروغ گواہی ورکول دوی مقصد دا دی والذین دا کسانی لا یشهدون دوی تماشی نکی الزورا دا دروغ
مجلس د شرک دی، د کفر دی، د بدعاتو دی، د رسم رواج دی، دی تماشې له نه ورځي، عرسونه دي دی دغه تماشې نه کوي. واذا مروا کله چې دی ورتېرېږي باللغو په هغه بې فایدو خبرو باندې. لغو هغه کارونه یي چې هغه د ګناه یي، ټنګ ټکور مجلسونه یي، د مشرکینو اخترې دي، د شرک ځایونه دي، غنا او ټنګ ټکور دی. نو مرو دی ورتېرېږي کرامن ځان ساتونکي، عزتمند او ځان ساتونکي په یو طرف باندې ورتېر شي، هغې ته کیني، هغې تماشه نه کوي، هغې ته ګوري نه، ناسته ورته نه کوي. نو دوی په هغې ورتېر شي او ځان ترې وساتي. دا د مؤمنانو صفت دی. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، دې آیت کې بل صفت ذکر کوي. والذین دا کسان اذا ذکروا کله چې نصیحت وکړی شي دوی ته بآیات ربهم په آیاتونو د خپل رب باندې، قرآن ورته بیان شي، احادیث ورته بیان شي، دین ورته بیان شي، لم یخروا دی نه ورپرېوځي علیها په دې باندې صما کاڼه وعمیانا او ړانده. دا کنایې د عدم اعراض نه او د عدم تدبر نه په دې کې ځان ړوند کڼ نه کړي، چې قرآن نه ځان ړوند کڼ کړي. سورة انفال کې 2 آیت کې صفات ذکر دي چې د الله کلام واوري په دې باندې احساس سر کوي. ایمان یې زیاتېږي. سورة توبه یو سلسله 15 کې وایي. او کافر انسان هغه د دې نه هېڅ اثر نه اخلي. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، دا اوس بل صفت دی. والذین دا کسان یقولون چې دی وایي ربنا ای رب زمونږه، هب لنا راو بخښي لنا موږ لره، ربنا هب لنا راو بخښي موږ له من ازواجنا د بیبیانو زموږ نه، و ذریاتنا او د اولاد زموږ نه، قرة اعین یخوالی د سترګو، دا کنایې د خوشحالۍ نه په لیدلو د کمالاتو سره په دې بچو کې. بچو چې کله ته کمالات وګوري ستا سترګې په دې باندې یخېږي، او د سترګو ګرمېدل دا کنایې د خفګان نه، او یخېدل د سترګو دا کنایې د خوشحالۍ نه. ولی مومن انسان دی خپل بچی نی چې هغه د الله عبادت بندگی کوي، ښځه ده هغه د الله عبادت بندگی کوي، او کورنۍ ده په دې سره د سترګې یخېږي او دی په دې سره خوشحالیږي. وجعلنا وګرځې موږ للمتقین دپاره د متقینو اماما امام وجعلنا للمتقین امام په معنی د ائمه سره راځي، اقتدا کوونکي. دې کې یو مقصد دا دی چې الله زمونږ وجعل المتقین ائمة لنا، وګرځې دا متقین امامان زمونږ چې زمونږ ائمه یقتدا بنا فی الخیر، او دیم مانا چې امامان چې زمونږ اقتدا به په خیر کې کیږي. وګرځې منګه د پاره د متقین امامان، امام متقین زمونږ د پاره امامان وګرځې، او منګه وګرځې د متقینو د پاره امام. سوال دا دی چې په دې کې خو انسان خپله مشري غواړي چې الله ما امام کې د متقینو. نو جواب د دې دا دی چې اصل کې دا کشرانو ته دعا کولی، کشرانو ته هغه دا چې الله زما کشران نیکان کې.
نو چې کشران دې نیکان شي نو تبه به د نیکانو خلکو امام وي. حدیث کې دا کله چې انسان مړ شي انقطع عمله مگر درې کارونه دي: ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به من بعده. نو دې ته ویل کېږي امام. دا خپلو کشرانو ته دعاګانې کول دي. وجعلنا وګرځې مونږه للمتقین دپاره د متقینو اماما امام. یا الله زما دا کشران متقین کې نو زه مشر یم، زه به د متقینو امام یم. او کله چې کشران به د عمل شي او ته د هغې مشر یې نو ته د فجارو امام شولې، د ناکاره خلکو امام شوې، د ناکاره خلکو مشر شولې. خلک به ته بیا پیغور در کوي ګوره پلانکې ښه سړی دی خو بچي مسیح خراب دي. نو دا د متقینو امام نشه. او کله چې بچي ښه وي نو دا د متقینو امام دی، مشر دی، اسم دی مشر دی. یا الله زمونږ دا کشران نیکان کې و د دې دپاره بشارت زیری